ملګرو تاسو به په نړۍ کې د مالدارو خلکو په اړه ډېر اورېدلی وي لکه بل ګیټس او مارک زکربرګ، لیکن که دا نومونه موږ ته څوک واخلي نو موږ ته به ډېره د حیرانتیا خبره نه وي، ځکه دا هغه مالداره خلک دي چې هر څوک یې پیژني. آیا تاسو ته دا معلومه ده چې په نړۍ کې نه یوازې انسانان بلکې داسې ډېر حیوانات هم شته چې د کروڑونو روپیو مالکان دي او د دغو حیواناتو زندگی د کوم عیاش انسان نه کمه نه ده. خو له دې نه مخکې چې موږ تاسو ته هغه مالداره حیوانات در وپېژنو، که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو موږ تاسو ته داسې نورې په زړه پورې ویډیوګانې راوړو. د هغه عیاشو او مالداره حیواناتو له جملې څخه یو دی ګنتر دفور. دغه جرمني سپی چې نوم یې ګنتر دفور دی په خپل شخصي کور کې اوسیږي. ملګرو دغه سپی د دنیا تر ټولو مالداره سپی دی. دغه سپی نه یوازې خپل شخصي کور لري بلکې نوموړی سپی د بېشمار دولت او پیسو خاوند هم دی. په یوه اندازه موږ ویلی شو چې دغه سپی په یوازې د 100 میلیونو ډالرو مالک دی، لیکن دا سپی څنګه د میلیونونو ډالرو مالک شو؟ په 1992 کې د جرمني یوې بلیونرې ښځې د خپل د مال او دولت یوه حصه د خپل دغه سپي په نوم کړه. هغه وخت دغه سپی له همدې ښځې سره و چې په هغه وخت کې د نوموړي سپي نوم ګنتر د3 و، لیکن د هغه سپي نه د پیدا شوي سپي نوم ګنتر دفور شو او دغه ټول مال او دولت هم د همدغه ګنتر دفور په نوم شو. د دغه سپي لپاره بعضې خاص خلک کار کوي او د مال او دولت څارنه کوي. حیرانونکې خبره دا ده چې د دغه سپي نه یوازې په جرمني کې بلکې په نورو هیوادونو کې هم ډیر کورونه او بنګلې شته او نوموړی سپی په ښایسته او عالیشان موټرونو کې خپله د عیاشي ژوند کوي. د دغه سپي ساتونکي او کارکوونکي وایي چې د نوموړي سپي په مال او دولت کې تر اوسه هیڅ کمی نه ده راغلي او زیاتوي چې تر راتلونکي څو کالو پورې به د دغه سپي دولت تر 400 میلیونو ډالرو پورې ورسیږي. له سپي نه وروسته د نړۍ په مالداره حیواناتو کې د تینکر کټ نوم راځي. ملګرو د دغه پیشو قصه دردونکې ده. نوموړی تینکر یوه ورځ د لندن په لارو کوڅو کې د یوې ټوټې ډوډۍ په پیدا کولو پسې ګرځېده او هلته د ګرځېدو په مهال یوې زړې ښځې ولیده. د دغه ښځې نوم ماربټ لینډ و. نوموړې ښځه نه یوازې ډېره مهربانه وه بلکې په یوازې د ډېرو زیاتو پیسو مالکه هم وه. نوموړې ښځې دغه پیشو له لارې پورته کړه او د ځان سره یې خپل کور ته یوړه. په کور کې پیشو ته ډوډۍ ورکړه او له ځان سره به یې په خپل کور کې وسوله. د دې ښځې له پیشو سره دومره مینه وه چې له مړینې نه یې 4 میاشتې مخکې خپل ټول مال او دولت د همدې پیشو تینکر په نامه کړ. نو له همدې سره دغه پیشو د ډیرو زیاتو پیسو مالکه شوه. کله چې خلکو ته دا معلومه شوه چې نوموړې پیشو د ډیرو زیاتو پیسو مالکه شوې ده نو د ښار هر یو کس به د دې د سرپرستي لپاره را روان و، لیکن د پیشو مالکې د مړینې نه مخکې د دې د ساتنې لپاره خاص کسان ټاکلي وو. د پیشو نه وروسته جیګوهن د مالداره حیواناتو له جملې څخه دی. ملګرو د سپي او پیشو نه وروسته په 3 نمبر یو چرګ راځي چې جیګو نومیږي. د نوموړي چرګ مالک د برټانیا مایلز بلیک میلز او د ده ښځه ده کومو چې په ژوند کې بې حسابه دولت ګټلی و، لیکن له بده مرغه هغوی د اولاد په شان له یو لوی نعمت نه محروم شوي وو. مایلز دا وصیت کړی و چې د هغوی له مړینې نه وروسته د هغوی پیسې په غریبانو وویشل شي او له همدغو پیسو څخه یې 15 میلیونه ډالر د همدې چرګ په نوم کړل، ځکه چې دا چرګ د نوموړي ښځې ته ډېر ګران و. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. مننه.